السلام علیکم. زه غواړم چې د پارت 2 نه شروع کېدو نه مخکې تاسو ته په ټینسز باندې خو کمپلیټ او یو لانګ کلاس ووالم، ځکه چې په ټینسز باندې پوهېدل ډېر زیات لازمي دي او که چېرته تاسو په ټینسز باندې پوه نه شئ او ټینسز باندې توجه ورنه کړه، نو په روان وخت کې به زه کلاس هلم، زه به کلاس اولم او زه به انګلیش هم تاسو ته ګرامر او نور داسې سنټنسز، خو تاسو به هېڅ نه پوهېږئ ځکه چې تاسو بیسکس صحیح نه دی. دا ټینسز چې کوم دي دا بیسکس دی. اوس راځو ستاسو په بیسکس باندې کار کوو، زموږ ستاسو بیسکس مضبوطو، ستاسو بنیاد مضبوطو او ستاسو له دا مایند سیټ څخه جوړو چې تاسو په خپله نه دی په خپله د سټوري ځان سره ولیکئ. لکه په پارچه کې تاسو ته سوال راشي چې سټوري ولیکئ یا نور داسې ایسیز ولیکئ چې ستاسو را مایند سیټ دا جوړ شي، تاسو په خپله قلم رااخیستی شي او په خپله مضمون لیکلی شئ، یو مکالمه لیکلی شي. موږ دې ټینسې دماغ موږ تاسو د مایند سیټ دا قانون جوړو. خو د هغې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړلی، چینل سبسکرایب کړئ او که په امازون نه تاسو څه کار کول غواړئ، نو په دې چینل باندې موږ د امازون چې کوم یو اس اے کے اس اے او یو ای مارکیټ کورس دی موږ ټول په دې باندې شیر کوو. د بالکل فری اف کاسټ شیر کوو. هولسیل کورس دی د میلیونیر هولسیل کورس دی د دریو مارکیټسو. خو چې تاسو امازون باندې کار کول غواړئ نو مهرباني وکړئ یا چینل سره سبسکرایب کړئ او موږ سره په دې چینل کې اوسئ. بالکل فری اف کاسټ د امازون ټول کورس په دې باندې موږ شیر کوو. خو دا چل به تاسو کوئ چې کله تاسو را ټینسز کوو د ټینسز راځو د انګلیش باره کې خبره کوو چې کله موږ تاسو ته په یو جمله کې په یو سنټنس کې آل ټینسز چې کوم دي دا 12 دي. خو چې کله موږ تاسو ته یو ټینس وښایو که نه یو زمانه درته وښایو، نو چې کله په هغې باندې موږ دوه درې جملې جوړې کړو د هغې نه بعد به تاسو موږ چې درله کوم فارموله درکړو، موږ چې درله کومه کی درکړو، دغه به تاسو استعمالوئ او تاسو به خپل ځان نه په دغې باندې جملې جوړوئ. هله به تاسو ټینسز زده کوئ، انګلیش به زده کوئ او ټینسز تاسو ته مې وویل ډېر زیات امپورټنټ دي او ډېر زیات اهمیت لري د انګلیش په زده کړه کې. چې کله دا جوړ کړل دا بیا ځان سره واړوئ او د اورېدو نه بعد تاسو یو کارټون وښیم. کارټون به تاسو وګورئ ځکه چې تاسو اوس وایئ چې تاسو خو موږ ته وویل چې ایپ سره به خبرې هم کوئ، کلاس به هم ګورئ، کلاس به هم سره اړوئ، لیکل هم کوئ. دا خو ډېر زیات ټایم شو. نو دغه هېڅ خبره نه ده که چې محنت او خواري خو په هر یو کار کې شرط دی او کم از کم په 24 ګنټو کې نه دی په ورځ شپه کې تاسو به زما د کلاس سره زما د انګلیش کورس چې کوم دی دې له به زیات نه زیات یوه نیمه ګنټه ورکوئ. 20 منټ په ایپ سره خبرې کوئ، 20 منټ یو 15-20 منټ په کارټون ګورئ او دا نور چې کم ټایم پاتې شو دې کې به تاسو کلاس هم ګورئ او دا کلاس په لیکئ هم او هغې تر باړم یوه نیمه ګنټه راوښیي انشاءالله تعالی د دې به تاسو ته ډېره زیاته پیدا وشي. په سکول کې چې کوم تاسو انګلیش کتاب کوم ریډ کوئ که نه د انګلیش کتاب مطالعه کوئ، د دې مقصد په تاسو باندې انګلیش زده کول دي او چې کله تاسو انګلیش زده کړئ که نه د دغه کتاب سټډي کولو ته هم بیا تاسو ضرورت نشته ځکه چې الرېډي تاسو انګلیش زده دي. لکه اوس تاسو وګورئ ډېر زیات ایسیلو بیس پیپر چې کوم دي کوم نیو پیټرن چې کوم دی دا ټول داسې نه راځي لکه کتاب کې تاله یو مشر راغلی دی چې په یو دوه کسانو مکالمې باره کې د یو فوټبال باره کې ورځم دی او هغې نه تاله یو سوال راغوښتي چې فوټبال په کوم تاریخ شو. داسې سوال تاسو له نه راځي، تاسو له صرف ګرامر سوال رالي او ایم سی کیو ټول د ګرامر وي. نو که تاسو د انګلیش دا کورس موږ سره وکړو نه نو دغه ټینشن به بالکل ستاسو ختم شي ځکه چې اوس پیپر تاسو لیدلي به مي پیپر نیو پیټرن کې راځي او هغې کې دغه سوالونه نه وي کوم چې کمپریهنسیو کوېسچن دي هغه کې بالکل نه وي. اوس ټول ګرامیټیکلي کوېسچن راځي په ګرامر په لحاظ سره راځي. هغوی دا ګوري چې دوی له انګلیش ورځي وګورو چې دوی انګلیش کې څه زده کړي دي نو هغې دپاره تاسو د پکار دی تاسو انګلیش خو په شوق وکړئ او ښه زبردست زده کړئ ځکه چې انګلیش زده کول ډېر زیات لازمي دي او انګلیش امپورټنټ باندې تاسو ته ما هم کلاس اخیستی دی او تاسو ته د هغې لیک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې در کوم. مهرباني وکړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ سره اوسئ. اوس تاسو ټینسز باندې خبره کوو. تاسو ته پر سکرین ښایي دا ټینسز دي او د هغې مختلف قسمه ټایپس دي. تاسو وشمارئ دا ټول 12 ټینسز دي. موږ به راځو سټپ بای سټپ باندې یو باندې به خبرې کوو. اوس راځو اوس موږ فرسټ اف آل شروع کوو پرزنټ سمپل ټینس باندې او پسې باندې پرزنټ کنټینیوس ټینس، پرزنټ پرفیکټ ټینس، پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس په دې باندې به خبرې کوو. بیا پسې فیوچر باندې خبرې کوو، پاست سمپل ټینس باندې به خبرې کوو. اوس راځو فرسټ اف آل پرزنټ سمپل ټینس باندې خبرې کوو. په دې تاسو ته په دې ویډیو کې په داسې طریقه باندې دا پرزنټ سمپل ټینس ښایم چې تاسو به په خپله زده نه کړئ بلکې دې قابل به جوړ شئ چې بل ته هم دا وښایي. نو پرزنټ سمپل ټینس موږ څه باره کې خبره کوي؟ موږ چې څه باره کې خبره کوو موږ به پرزنټ سمپل ټینس استعمالوو. چې کله موږ د هیبټس په باره کې خبرې کوو، هیبټ څه ته وایي؟ عادات.
چې کله موږ د عاداتو په باره کې خبره کوو، لکه څنګه عادت، لکه په کته ما دا عادت دی کنه چې کله سهار راپاسم او مونځ وکړم نو سورت یاسین ویم. دا زما یو عادت دی. زه سهار غاښونو برش مه کوم، زه ټوت پیسټ استعمالوم. دا هم زما یو عادت دی، د هیبټس دی. چې کله موږ د هیبټس په باره کې خبره کوو، موږ به پرزنټ سمپل ټینس استعمالوو. لکه زه ماسختن کې نه دی، ماسختن کې مونځ کوم او د مونځ نه بعد څه کوم، بیا سټډي کوم او سټډي نه بعد ویده کېږم. دا هم زما عادت دی. بل چې موږ د روټین باره کې خبره کوو، روټین په باره کې خبره کوو، موږ به بیا هم پرزنټ سمپل ټینس استعمالوو. لکه زما دا روټین دی، زه په 9 بجې سکول ته په سایکل ځم. دا زما یو روټین دی. بل موږ د فیکټس په باره کې خبره کوو، فیکټس حقیقتونو په باره کې به خبره کوو. لکه اوس دلته سوال پیدا کېږي څنګه حقیقت باره کې، لکه موږ به دې حقیقت باره کې خبره کوو چې نور چې کوم دی دا د مشرق نه راهیږي. دا یو فیکټس دی، دا یو حقیقت دی. چې کله موږ دې حقیقت باره کې خبره کوو نو موږ به څه استعمالوو، پرزنټ سمپل ټینس. اوس موږ پیژنو څنګه، پہچان به څنګه یې د جملې پیژنګلو به څنګه یې، موږ به څنګه په یو ایسې کې، په یو مضمون کې، د چا په خبرو کې موږ څنګه پیژنو چې دا جمله پرزنټ سمپل ټینس سره استعمال تعلق ساتي. چې کله په جمله کې سبجیکټ راشي، پسټ پامه پر سره د اس او د ای د اضافه وشي او ورسره ابجیکټ راشي، دا جمله به د پرزنټ سمپل ټینس وي. پهله حال مطلق ورته وایي، یا پهله حال ساده ورته هم وایي. چې کله په جمله کې سبجیکټ، پسټ پامه پر او اس یا د ایس اضافه وشي ته موږ څه وایو، پرزنټ سمپل. دا پیژنګلوي، موږ پیژنو داسې. اوس دا پسټ پامه پر چې کوم دی ورب چې کوم باندې هغه تاسو ته هم لکه فرض که تاسو اوس راشئ، تاسو ته یو جمله جوړوم چې هغه موږ څه کوو، د پښتو نه به انګلیش ته کنورټ کوو. هغه سکول ته ځي. اوس هغه سکول ته ځي، اوس دې لپاره موږ څه استعمالوو، نو را به شئ وبلګوئ هغه ماته دغه څه وایي، فارموله ما سره ده. پر تاسو وګورئ په دې رنګ کې چې کوم دا سبجیکټ پلس پام، دا ماته وایي چې فارموله دا ده چې ته به لومبی څه وکړې، پلس پام به ولګې، سبجیکټ به ولګې. سوري سبجیکټ ما سره هیر شو. بل وایي چې پلس پامه پر به ولګې او د هغې سره د اس یا د ای اضافه وکړي. نو ما پسټ پامه پر بره ما ورته د اس او د ای اضافه وکړه، ما ګو پسټ پامو او ما ورته د اس او د ای اضافه وکړه، ما ورته ای اس ولګو، نو ما ګوز ولګو. او دلته دا سوال پیدا کېږي چې کله موږ ګو لګو او کله موږ اس لګو، کله موږ ای اس لګو. دا کوم سچویشن راتلی شي. زه تاسو ته هم چې کله کوم جملې سره تاسو اس لګوئ او کوم سره به تاسو ای اس لګوئ. دا وګورئ تاسو ته په سکرین باندې کوم ښکاري چې کله دا ورډ راشي که نه، دوی سره به د اس اضافه کوئ، او چې کله دا نور ورډ راشي که نه تاسو ته ښکاري دا په تور رنګ چې کوم دي دې سره به د ای اس اضافه کوئ، او دا کوم چې په د یلو کلر کې دي که نه دې سره به د اس اضافه کوئ. د یلو کلر وال سره به د اس اضافه کوئ، او دا کوم چې بلیک کلر کې دي دې سره به تاسو د ای اس اضافه کوئ. نو ما څه وویل، دا بلیک کلر ما سره څه راځي، او پکې راځي، او نو ما سره ګو دی که نه، جي او، دې سره به زه ورته څه اضافه کوم، د ای اس. نو ما د ګو سره د ای اس اضافه وکړه، هی ګوز ټو سکول، هغه سکول ته ځي. دی شو دا ما ته دغه شو، هی ما سبجیکټ فارمولې مطابق ما ته لومبی څه ویل، ما ته ویل سبجیکټ ولګو، سبجیکټ مې راوړو، سبجیکټ ما سره هی شو، کارکوونکی ما سره هی شو. بل بیا ما ته ویل چې پسټ پامه پر ولګو، ما ګو ولیکو. بیا ما ته ویل چې ګو او ای اس یا د ای اس اضافه ورسره وکړه. نو ما چې کله ټیبل وکړ نو ما ته ویل چې کله یو جملې په اخره کې او راشي نو هغې سره ای اس اضافه کوو، ما ګو سره ای اس ولګو. بیا ما ته ویل چې ابجیکټ ولګو، دا کار په چا کې ټو سکول، نو ما دا ټو سکول ولګو، هی ګوز ټو سکول. اوس پر دې نیګیټیو به موږ څنګه جمله جوړو، لکه دا خو د دې پازیټیو جمله ده، په نیګیټیو به موږ څنګه جوړو. نو چې کله موږ نیګیټیو جمله جوړو نو په یاد ساتئ په نیګیټیو کې به د اس او د ای اس اضافه نه کېږي، د اس او د ای اس اضافه به په نیګیټیو جمله کې د پرزنټ سمپل ټینس نه مکمل ریموف کېږي. دا د دې اضافه به نه کېږي په پرزنټ سمپل ټینس کې، هم په نیګیټیو کې هم په انټراګیټیو کې. زه وایم چې هی ډز ناټ ګو ټو سکول، ګوز به نه یم، ګو ټو سکول. ما ته د ای اس اضافه حتمه کړه او ډز ناټ مې ولګو. چې کله یو سنټنس سینګولري یو جمله سینګولري هغې کې موږ ډز ناټ لګوو، چې کله پلورالي هغې سره موږ ډډ نه لګوو. اوس چې دا د سوالیې اړوم نو دا بیا دا شي چې ډز هی ګو ټو سکول، هغه سکول ته ځي. آیا هغه سکول ته ځي؟ دا بیا سوالیه شي. دا د پرزنټ سمپل ټینس په باره کې ټول انفارمیشن او ټول معلومات. اوس په تاسو په دې باندې خپلې جملې جوړ کړئ، خپل سنټنس په جوړ کړئ. دا فارموله به راخلئ او خپل سنټنس په جوړوئ. موږ تاسو ته
ټوله دا درکړه کومه کی چې وا موږ تاسو له درکړه. اوس په سیکنډ نمبر راځو پریزنټ کنټینیوس ټینس. پریزنټ کنټینیوس ټینس باندې خبرې کوو. السلام علیکم. اوس په دې ویډیو کې موږ زده کوو پریزنټ کنټینیوس ټینس چې دا پریزنټ کنټینیوس ټینس چې کوم دی دا څه ته وایي. پریزنټ کنټینیوس ټینس به موږ زده کوو. دې کې تاسو ځان ته دا خبره په یاد ساتئ چې یاره تاسو چې نور کلاسونه چې کوم وو تاسو جوړ کړي په دغه باندې په کمپیوټرایز ایډیټینګ باندې جوړ کړي. دا کلاس چې کوم دی تاسو جوړ کو په کاپۍ نم جوړ کو. نو د دې اصل کې دا وجه دا چې زمونږ پیپرز چې کوم دي هغه را روانې دي د لسم پرچې چې کوم دي د هغې د وجې چې موږ دا پیپرز چې کوم دي دا موږ دغه جوړو د کاپۍ نه جوړو او دا تاسو ته ایکسپلین کوو او پرې کاپۍ او پرې بورډ باندې ایکسپلینیشن لګوتې هم کېږي. پریزنټ کنټینیوس ټینس د کوو راځو او د لومړی دې پہچان پېژنو چې د پریزنټ کنټینیوس ټینس چې کوم د دې پہچان څنګه وي. موږ به څنګه پېژنو چې دا جمله چې کوم ده دا مثلا د پریزنټ کنټینیوس ټینس ده. نو ګوره چې کله په جمله کې از راشي یا پکې ام راشي یا پکې آر راشي دا جمله به ما سره څه دا به ما سره د پریزنټ کنټینیوس ټینس وي. چې کله په یو جمله کې از ام آر راشي دا به ما سره څه دا به ما سره پریزنٹ کنټینیوس ټینس وي. دی په انګلیش کې پہچان شو. انګلیش کې موږ داسې پېژنو. خو اوس کو چې جمله موږ به عام پښتو کې به موږ څنګه پېژنو. موږ به دا جمله د پریزنٹ کنټینیوس ټینس داسې څنګه پېژنو. ګوره فرض که یو کس لګیا دی یو کار کوي اوس په الحال نو هغه جمله به څه د پریزنٹ کنټینیوس وي. لکه فار ایگزامپل یو کس ګیاري وي دا ګیاري بل نه اوس هغه لګیا دی داغه دا کار چې کوم دی کوم کار چې داغه شروع دی دا ماته پریزنٹ کنٹینیوس لگیا راځي. او غاس کاٹ رہا ہے دا مثلا پریزنٹ کنٹینیوس کی راځي. لکه دا اوس چې کوم کار کوي بل لکه تاسو دا ویډیو ګورئ ته انګلیش زده کې دا اوس پریزنٹ کنټینیوس کی راځي. دا کوم کار چې تاسو شروع کړی دی ته ټینسز زده کې دا اوس سره راځي دا پریزنٹ کنټینیوس سره تعلق ساتي. بل اگزامپل درکم لکه فرض که یو کار شروع شوی دی او لا ختم شوی نه دی. لکه زه به داسې ووایم چې سار نه دی یو کس لګیا دی یو ګلکار لګیا دی دیوال جوړوي او بس لګیا دی بلاکونه ږدي او دیوال جوړوي. نو دیو که تاسو سوچ وکړئ هغه دا دیوال مکمل کړی نه دی هغه دیوال مکمل کړی دی هم لګیا کار شروع دی دا مثلا پریزنٹ کنټینیوس کې راځي. صحیح شو. اوس دلته ځان سره په یاد وساتئ چې د پریزنٹ کنټینیوس پہچان هو ایز ام آر دی. خو چې کله په جمله کې ایز ام آر راشي دا مثلا د پریزنٹ کنټینیوس ټینس وي. اوس راځو او موږ پېژنو چې دا پریزنٹ کنټینیوس چې کوم دی د دې دغه څنګه دی پہچان یې څنګه دی. موږ به څنګه پېژنو چې دا جمله چې کوم دی دا مثلا د پریزنٹ کنټینیوس ده. ګوره چې کله په جمله کې راغلی ایزو ایزو د ایز به تعلق چا سره وي ایز به تعلق چا سره وي دا ایز چې کوم دی د بس چا سره تعلق شي. نو چې کله موږ د یو جاندار یا د یو بیجان خبره کوو خو چې هغه یې وي چې یو جاندار یې که نه خو چې هغه یې لکه زه ویم چې هی از ا بوای هغه یو هلک دی یو دی که نه یو هی از ا بوای هغه یو هلک دی. شو. بل ویم چې هی از پلینګ کرکټ هغه کرکټ کوي دا مو یو سره تعلق. نو چې کله خبره د یو راشي د یو کس په باره کې یا جاندار یا بیجانی دغه باره کې خبر راشي دغه لپاره به زه صرف اید استعمالوم دغه دپاره به زه استعمالوم اید استعمالوم. او چې کله خبره د آی راشي زما راشي لکه زه خبره کوم لکه آی ایم پلینګ کرکټ نو زه به ځان سره څه لګوم. ګوره د آی تعلق چې کوم دی د آی نه را آی د آی تعلق ما سره څه دی صرف د ایم سره دی د آی تعلق ما سره صرف د ایم دی. دا ایم ورډ چې استعمالیږي په دې کې ځان سره دا خبره یاد وساتئ دا ای ایم ورډ کوم دی دا هیلپینګ ورب دا به صرف د آی سره استعمالیږي د دې د آی نه علاوه بل چا سره نه لګي. نو چې کله تاسو په یو ځای کې ایم استعمالوئ نو دې تعلق په صرف آی سره راولئ نو یو ټکي سره نه دې تعلق نه راځي. او آر به کوم دي کې استعمالیږي آر به زه کوم دي کې استعمالوم آر به زه استعمالوم د پلورل لپاره لکه هغوی کرکټ کوي په اس کې ما ویل چې هغه کرکټ کوي په اس کې او زه ویم چې کله ام کې زه ام زما دپاره آی ام شو زما دپاره آی ام او دا آر چې کوم دی په دریم نمبر ای آر ای دا چې کوم دی دا به تعلق ساتي د دې به ریلیشن وي د پلورل سره لکه هغوی کرکټ کوي څه شو هغوی لګیا دي اوس کرکټ کوي ام ته راشه لکه وی آر پلینګ کرکټ څه شو هم کرکټ
खेल रहे हैं. We are playing cricket. صحیح شو. We are playing cricket. نو چې کله په یو جمله کې د پلورل راشي د هغې سره موږ آر استعمالو. چې کله زه خپل ځان باره کې خبره کوم د هغې لپاره به آی استعمالوم. او چې کله د یو شي باره کې خبره کوم د ام خو دا مثال شو چې I am a boy. I am a boy. صحیح شو. I am a boy. او د is به څه شي لکه سری he is washing clothes. هغه جامې انځي. صحیح شو. هغه جامې انځي. He is washing clothes. او دا ام چې ورپسې کوم دی که نه دې تعلق د I سره راځي. I am a boy. زه یو هلک یم. او د آر خبره چې راشي نو آر د پلور دپاره دي. We are playing cricket. دا خو دې پهچان شو. دا دې پهچان هم شو دې کې چې دا کم هیلپینګ ورب به موږ استعمالو. is به استعمالو. ام به استعمالو. آر به استعمالو. نو د دې به دا پهچان چې دا کله په یو سنټنس کې راشي د هغه سنټنس په ما سره د کومې جملې هغه ما سره د پرزنټ کنټینیوس سره تعلق ساتي. مطلب به دی چې لکه دغه کار چې کوم دی دغه اوس وخت کې شروع دی لګیا دی لکه ختم شوی نه دی. پوه شو چې ختم شي او بیا پرفیکټ کې راځي پرزنټ پرفیکټ ټینس کې هغه موږ تاسو ته سټیپ بای سټیپ راځو. دی پهچانو. اوس په دې لپاره فارموله صحیح فارموله یې موږ پیژنو. نو په دې دغه تاسو ته کوم ښکاري په دې پاڼه په سکرین دا ما سره دې فارموله ده. فارموله به څه وایي؟ ما ته وایي چې کله ته یو پرزنټ کنټینیوس جمله نه ده دا ته جوړې نو ته به څه لګې ته به لومبی سبجکټ ولګې. کارکوونکی چې څوک کار کوي لومبی به هغه ولګې. کارکوونکی ما سره به څه وکړي یا به هی یا به آی یا به دی دا ما سره دا ما سره کارکوونکی. بیا ما ته چې ما ته به هیلپینګ ورب ولګې. هیلپینګ ورب څه دي ما تاسو ته وښودل وختي چې آیش ام آر دا به څه دا ما سره هیلپینګ ورب دي. بیا ما ته وایي چې فسټ فارم اف ورب به ولګې او پلس آی ان جي به ولګې. او فسټ فارم اف ورب سره به آی ان جي اضافه وکړې او چې کله په یو جمله کې د آی ان جي اواز راتلو که نه د یو فسټ فارم او سره آی ان جي لګېدلی وو نو ته به د هغې نه دا مطلب وایي چې دا جمله چې کوم ده دا ما سره د کنټینیوس ټینس سره تعلق ساتي. د کنټینیوس ټینس سره تعلق ساتي. پرزنټ صرف نه یادوم ټول کنټینیوس ټینس چې کوم دی هغې سره به دا تعلق ساتي. پلس ابجکټ او ابجکټ چې کوم دی په چا باندې چې کار کېږي هغه به ولګې. لکه څه ووایم چې سبجکټ ما سره څه کېدلی شي دا سبجکټ چې کوم دی دا ما سره څه کېدلی شي. پوه شو. سبجکټ ما سره کېدلی شي هی دا ما سره یو سبجکټ دی. هی هغه آی ما سره هم یو سبجکټ دی. نو ما څه وایي چې لومبی به سبجکټ ولګې. بیا ما څه وایي چې هیلپینګ ورب به ورسره ولګې. هیلپینګ ورب ما څه کېدلی شي از او ام آر دا ما سره هیلپینګ ورب کېدلی شي. صحیح شو. از ام آر دا ما سره هیلپینګ ورب کېدلی شي. اوس بل ما څه وایي چې ما ته وایي چې ته به د آی ان جي اضافه وکړې. صحیح شو. فسټ فارم اف ورب به ولګې او د هغې سره به د څه وکړې د آی ان جي اضافه وکړې. نو فسټ فارم اف ورب ته لګوم فسټ فارم اف ورب. فسټ فارم اف ورب ما سره څه شی دی لکه فرض ګو دا ما سره فسټ فارم اف ورب دی. دویم واش انځل دا ما سره یو فسټ فارم اف ورب دی. ما ته وایي چې د فسټ فارم اف ورب سره به ته آی ان جي اضافه وکړې نو دا اوس دې نقل راوړه دلته. ښه شو. ما ته وایي چې دا فسټ فارم اف ورب چې کوم دی سره ته د آی ان جي اضافه وکړو ستا جمله به د کنټینیوس مطابق صحیح شي. ګو ما سره دی دا به څه شي ګوینګ. دا ما سره ګوینګ شي. ما سره واش دی واش ما سره څه شي واشینګ. واشینګ دا ما څه شي دي دا به ما سره دغه شي فسټ فارم شي او د هغې سره به آی ان جي اضافه شي. چې کله ګو فسټ فارم دی تاسو به دې سره د آی ان جي اضافه وکړئ. واش فسټ فارم دی دې سره به تاسو د آی ان جي اضافه وکړئ. بیا ما ته وایي چې ابجکټ وهایه ابجکټ نو ابجکټ څه دی دی هی از هغه که نه یو خبر راغله که نه یو خبر سره از اضافه وشوه. هی از washing the clothes. اوس دوه سچویشن راتلی شي. یو به موږ ووایو چې he is washing
the clothes. तो शो क्लास बारा के बाद खबर कुछ he is washing the clothes. He is washing the clothes. او بل کې دیم لکم I am going to school. The school دم I am going to school. اوس راشي خبره لا د فارمولې مطابق لومبه به سبجیکټ لګوم. اوس راغونډو د کی سبجیکټ راغونډو دا موږ یو څو ولیکل دا ډیر زیات دي. دا سبجیکټ ډیر زیات دي. هیلپینګ ورب ډیر دي. پښتو دا اوس موږ راځو او د فارمولې مطابق یو جمله جوړو. نو تاسو له سوچو کوي دلته یو جمله جوړو. تو شو پښتو کې ما سره جمله ده چې هغه څه کوي هغه سکول ته ځي. هغه سکول ته ځي. څه شو هغه سکول ته ځي. اوس دا بدله کا according to continuous tense. continuous مطابق دا بدله کا. نو چې continuous مطابق دا بدلوم نو ته ما ته وی چړم به سبجیکټ لګاو. هغه د پاره څوک لګوم هغه د پاره ما هی لګاو. نو دبل څو لګوم هی. ما ته وی چې دا فارموله ما ته وی چې کله د یو خبر راشي نو ته بس لګي ایز به لګي. چې کله د یو شی باره کې خبر راشي یو جاندار یا یو بېجان نو ته بس لګوم ایز به لګوم. ایز صحیح شو. بیا ما ته وی چې ته د تلو لپاره موږ څه وایو تلل ګو او ځي که نه اوس لګیا دی روان دی ځي هغه سکول ته ځي. نو څه به ولګوم پسټ پام به ولګوم. دا ما سره ګو ما سره پسټ پام دی که نه وینټ او ګان دی سیکنډ او تھرډ پام دی. نو ما ګو ولګو. کومې لګو ما ته اوس دلته فارمولې مطابق ما ته وایي چې ته د پسټ پام اپورت سره د آی ان جي اضافه وکړه. نو ما سره ګو پسټ پام دی سره به د آی ان جي اضافه وکړم. آی ان او جی going. اوس ابجیکټ ته کنه ابجیکټ نو هغه سکول د دی. دا کار دلته په چا باندې شوی دا په سکول باندې شوی. نو he is going to school. چرته دی to school ته دا به د پټ سکول والا خبر وکم to school خبره برابر شو. اوس دا وشو اوس دا پلورل ته دا نیگیټیو ته واړم. هی از ګوینګ ټو سکول نه دی دا نیگیټیو ته واړم. دا جمع چې کوم دا ما سره پازیټیو جمله ده. اوس لکه زه هغه سکول ته نه دی اب څنګه د پرزنټ کنټینیوس مطابق. نو د دې لپاره به څه لګوم په نیگیټیو جمله کې د از ام او آر. ګوره د از ام او آر دین بعد بس لګوم not. دین بعد بس لګوم not. د is m o r دین بعد بس not لګوم. دا لکه مطلب دی چې دا کم هیلپینګ ورب دی کنه دا هغه نه بعد بس not لګوم. نو ما سره هی چې کم دی هی به خپل دی راشي لګړاګار به داغه نه کی کنه. نو په نیگیټیو جمله کې دا نه چینج کی کنه نو هی په خپل دی راشي. نو دا جمله نیگیټیو تاړم نو هی په خپل دی رااله. څه شو هی کې هونو چینج راځي. از هم په خپل دی رااله از. څه شو اوس ما ته وایي چې د هی از د هیلپینګ ورب چې کوم دی دینه باب تر څه دا پاو کې د ناټ دا پاو کې. نو هی از ناټ. څه شو ناټ او بیا وتیری going بعد بیا نور جمله ولیکئ going to school. he is not going to school. هغه سکول ته نه دی. اوس واقعي هغه سکول ته نه دی. اوس دا جمله چې تر نیگیټیو نه دغه تراولم نیگیټیو ته دا پازیټیو دا نیگیټیو. اوس د سوالی تراولم دغه سوال یو سوال چې تراولم چې هغه سکول ته ځي آیا هغه سکول ته دی. اوس دا د سیم نو د سوالیه جملې جوړول لپاره به موږ په هر ټیسټ کې امدادي افعال چې کوم دي هیلپینګ ورب چې کوم دي دا به سر راوړو. اوس دغه ما سره هیلپینګ ورب څه دی. هیلپینګ ورب دی د ذکر راغلی دا د هیلپینګ ورب از ام آر ته.
نو دلته ما سره هیڅ بنګور ماتې ما سره ایز دی نو ته به لومبی ایز ولګوم ایزو څه شو ای به غټه کې کم که نه لومبی ورډ دی ای غټه کې شوه ایزو هی هغه is he going to school زم اوس وتیم چې آیا هغه سکول ته ځي لومبۍ جمله کې مې ورته ویل he is going to school هغه سکول ته ځي لومبۍ جمله کې پازیټیو وه مثبت جمله وه دویم کې نیګیټیو وه نیګیټیو جملې څه وایي نافیه جملې دویم بیا څه وه سوالیه جمله وه سوالیه خبره وه دا خبره سوال په شکل کې کول غوښتله دا مې ماته ویل چې is he going to school آیا هغه سکول ته ځي اوس بل اګزامپل یو سیکنډ اګزامپل بل در کوم دله صحیح شو سیکنډ اګزامپل لکه زه ووایم چې هغوی کرکټ کوي نه هغوی کپړې وینځي لکه ته ماما که لاړې تره که لاړې چا که لاړې او تا د کور ته راغلې تا ته ویل چې هغوی څه کوي ته ورته چې هغوی کپړې وینځي هغوی کپړې وینځي کپړې وینځي صحیح شو هغوی کپړې وینځي دا اوس ماته خبره نو هغوی دپاره به اوس څه راځي او کپړې دو رهی ہے صحیح شو نو هغوی دپاره به زه څه ولیکم دی صحیح شو هغوی دپاره به څه راځي دی نو زه به څه ولګوم دلته ما سره سبجیکټ که چې کوم دا کله زه به زه دی ولیکم دی اوس خبر راځي د جمع د جمع دپاره موږ څه ویلي جمع دپاره موږ آر لګوو نو دی آر نو څه به شي دی آر او موږ څه وایي چې هغوی کپړې وینځي نو پس پام تېری واش دی چې د آی این جي دا په ورسره وشي نو څه به شي واشنګ به شي واشنګ دا به څه شي واشنګ washing هغوی وینځي washing څه شی وینځي the clothes هغوی کپړې وینځي اوس چې دا جمله زه نیګیټیو ته اړوم نو تاسو ما څه ویلي نیګیټیو دپاره موږ څه لګوو نیګیټیو دپاره به موږ لګوو د هیلپینګ ورډ نه بعد ناټ د هیلپینګ ورډ نه بعد به ناټ اضافه کوو نو دی څه به شي دی are not they are not نور به جمله ولیکئ they are not washing the clothes هغوی جامې نه وینځي او درېیمه جمله زه چې کله دا سوالیې لپاره جوړوم نو آر به ترې مخکې راولم څه به ترې راولم د آر نه دا به یې سر له راولم نو آر ای به غټه کې شي ها دا رول ساتئ دا پرچه کې دا رول زیات سیاله دی چې دا ایک کله وړه کې راشي که نه په دې باندې هم نمبر کټ کوي د انګلیش دا خپل رول دی چې کله ته یو ټکي شروع چې کوم دا څه کې لیکي دا به غټه کې لیکي آر دی washing the clothes اوس د washing the clothes بس نور حق د کلاس ورسره ولګي جمله هم واپس اخري ځای ته راغله دا اوس present continuous tense لومبۍ جمله کې به وویل چې they are washing the clothes هغوی چې کوم دی هغه جامې وینځي خو چې کله ما دا نیګیټیو ته اړوله نو ما دلته ته وګورئ د ته ووایي د وړو شان ټیبل ته دې کې ما ته ویل چې ایس ایم آر نه بعد به څه لګې ناټ په لګې د ایس ایم آر نه بعد به ناټ اضافه کړې دلته ما ناټ اضافه وکړه نو ما وویل چې they are not هغوی نه وینځي washing the clothes هغوی چې کوم دی هغوی جامې نه وینځي هغوی کپړې نه وینځي صحیح شو بیا یې ما ته وویل چې آر دا سوالیه دا جمله سوالیې ته واړوم نو ما ته آر مخکې راوست نو ما وویل چې آر they washing the clothes صحیح شو آیا هغوی کپړې وینځي اوس پکې د دې اضافه وشوه اوس درېیم نمبر باندې چې کوم دی present perfect tense اوس موږ راځو present perfect tense زده کوو چې present perfect tense څه ته وایي present perfect tense لومبی پہچان پېژنو چې دا present perfect tense څه ته وایي او په اردو کې دې معنی څه ده په اردو کې به یې ته وایي پہلے حال مکمل
دې ته څه وایي؟ دې ته په اردو کې فعل حال مکمل وایي. او دې پہچان څه دی؟ موږ ته به څنګه پته لګي چې دا جمله چې کوم ده دا ما سره د پریزنټ پرفیکټ ټینس سره تعلق ساتي؟ په انګلیش کې لومبی راځو، په انګلیش کې موږ د دې پہچان پیژنو چې په انګلیش کې د دې پہچان څنګه دی. نو په انګلیش کې د دې پہچان داسې دی چې کله په یو جمله کې third form of verb راشي، third form of verb راشي. فرست دویم چې د third form of verb سره had او have راشي. د third form مخکې نه had یا have راشي. چې د third form مخکې نه had او have راشي او په یو جمله کې third form استعمال شي، دا جمله موږ کنسیډر کوو. د دې جملې موږ دا مقصد لرو چې دا جمله ما سره د پریزنټ پرفیکټ ټینس ده، دا جمله ما سره پریزنټ پرفیکټ ټینس سره تعلق ساتي. دی پہچان دی په انګلیش کې، په انګلیش کې دا پہچان شو. اوس په پښتو کې موږ څنګه پیژنو چې دا جمله چې زه کله د پښتو نه انګلیش ته کنورټ کوم نو ما ته به څنګه پته لګي چې دا جمله پرفیکټ ټینس دی، فعل حال مکمل دی، څنګه یې بدلوم؟ نو چې کله د یو کار په موجوده وخت کې ختمېدل یا کېدل ظاهر شوي نو دغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته موږ پریزنټ پرفیکټ ټینس وایو. لکه څنګه په موجوده وخت کې ختمېدل یا کېدل. لکه فرض که زه ووایم چې باران شوی دی، بارش ہو چکا ہے، دا پریزنټ پرفیکټ ټینس سره تعلق شو. دویم لکه زه ووایم چې احمد سکول ته تللی دی، دا ما سره هم پریزنټ پرفیکټ ټینس سره د دې تعلق شو. احمد سکول جا چکا ہے، صحیح شو. بل به زه ووایم چې اسلم جوتی پالش کر چکا ہے، اسلم چې کوم دی او بوټان پالش کړي دي. بل اگزامپل اسد چای څښلی دی، دا ما څه شي؟ پریزنټ پرفیکټ ټینس سره تعلق ساتي. دا یو کار کې شوی دی، په موجوده وخت کې یو کار شوی دی، ختم شوی دی، دغه ما سره تعلق ساتي پریزنټ پرفیکټ ټینس سره. اوس راځو موږ د had او have پیژنو. لکه ټیک ته had او have به زه پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالوم، خو د had او have صرف دا مطلب دی چې دا موږ صرف پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالوو. نه، د دې یو مطلب بل دا دی چې has او have چې کوم دی have دا موږ د ملکیت لپاره استعمالوو. صرف په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې دا موږ بطور هیلپینګ ورب نه استعمالوو، بلکې دا موږ څه استعمالوو؟ ملکیت ظاهروو. لکه څنګه ملکیت؟ لکه زه ووایم چې دا بایک چې کوم دی ما سره 2 بایک موټرسایکل دي. I have 2 bikes، ما سره 2 موټرسایکل. دا زما ملکیت شو که نه؟ دی have زما ملکیت چې دا موټرسایکل چې کوم دي دا ما سره دي. نو دا have چې کوم دی دا ملکیت هم ظاهروي. had او have دا ملکیت ظاهروي. لکه دې دا پته لګي چې ما سره یو شی شته، لکه I have 2 phones، ما سره څه دي؟ ما سره 2 موبایل دي، دا هم زما یو ملکیت ظاهر کو دی have. نو دا has او have چې کوم دي دا د هیلپینګ ورب کې د پریزنټ پرفیکټ ټینس نه علاوه ملکیت هم ظاهروي. اوس راځو اوس موږ ګورو چې دا پریزنټ پرفیکټ ټینس سټرکچر څنګه دی. لکه پریزنټ پرفیکټ ټینس جمله جوړیږي د سټرکچر څنګه وي؟ نو د سټرکچر ته غوږ کېدی، دلته د سټرکچر ډرا کوم. صحیح شو. لومبی به څه لګي؟ سبجیکټ. یاد ساتئ چې په هر جمله کې په هر یو ټینس کې لومبی موږ څه لګو؟ موږ بس سبجیکټ لګو، کار کوونکی. نو زه سبجیکټ لګوم، ما ولګو سبجیکټ. لومبی به سبجیکټ لګو، د سبجیکټ سره بل څه لګو؟ بل has یا have. has یا have. سبجیکټ په ولګو چې کله پریزنټ پرفیکټ ټینس جمله جوړو، بیا به بس has یا have ولګو. بعد به دې څه لګو؟ third form of verb V3. third form of verb نه بعد به څه لګو؟ دې نه بعد به څه لګو؟ object چې په چا باندې کار شوی. دا د جملې سټرکچر دی. چې کله د پریزنټ پرفیکټ ټینس جمله جوړیږي د هغې سټرکچر به دی چې په هغې کې به لومبی سبجیکټ وي، has have به پکې، third form of verb به پکې او object به پکې. اوس د دې مطابق یو جمله جوړوم. لکه زه پښتو کې وایم چې هغوی کرکټ کړی دی، او کرکټ کھیل چکا ہے، هغوی چې کوم دی کرکټ کړی دی. نو بس ولیکم چې او کرکټ، نه پښتو کې لیکم هغوی کرکټ
کړی دی. هغوی کرکټ کړی دی. دا ما پښتو کې ویل. دا جمله زه کنورټ کوم د پریزنټ پرفیکټ ټینس مطابق. د پریزنټ پرفیکټ ټینس مطابق دا جمله د اړوم. نو پریزنټ پرفیکټ ټینس مطابق په دا جمله سره اړوم. ما ته سټرکچر څه وایي؟ ما ته وایي چې لومبی ورب سبجیکټ ولګوو. سبجیکټ ما ته وایي چې څه ولګوو؟ لومبی سبجیکټ ولګوو. نو په دې جمله کې تاسو وګورئ سبجیکټ کوم یو راځي؟ سبجیکټ کار په چا کېږي؟ هغوی. صحیح شو؟ دی. نو د هغوی دپاره څه ولګوم؟ دی. دی ما څه ولګول؟ د هغوی لپاره مې دی ولګوو. اوس چې کله جمع راشي جمع صحیح دي نو هغې دپاره به څه راځي؟ هیو راځي. دلته یې وړوکې غوندې ټیبل ته خیال وکړئ. دلته صحیح شو؟ چې کله جمع راشي جمع څه مراد؟ چې کله آی راشي آی زه ما دپاره به هم هیو استعمالیږي. چې کله وی راشي او بل چې کله دی راشي د دې دپاره به څه استعمالیږي؟ د دې دپاره به موږ استعمالو دی. دینر سوري هیو. چې کله آی وی او دی راشي د هغې دپاره به زه هیو استعمالوم. هیز به څه استعمالوم؟ چې کله هی راشي سینګولر چې راشي هیو د پلورل دپاره او چې کله هی راشي شي راشي او اټ راشي. چې کله هی شي اټ یا واحد راشي واحد دپاره خبره شي د هغې دپاره موږ څه استعمالو؟ د هغې دپاره موږ استعمالو هیز. د هغې دپاره موږ هیز استعمالو. د جمع دپاره هیو دی او د واحد دپاره هیز دی. اوس راښي دلته سنټینس له. سنټینس تاسو وګورئ. سنټینس کې وایي چې جمع ده. هغوی کرکټ کړی دی. هغوی دپاره ما دی ولګوو. نو تاسو ټیبل ته وګورئ. تاسو ته مې ویل چې کله جمع خبر راشي زه به څه لګوم؟ هیو به لګوم. نو دی هیو. صحیح شو؟ ولګېدو. سبجیکټ هم وشو هیو هم وشو. اوس ما ته وایي چې وی3 ولګوه. وی3 تھرډ فارم اف ورب ولګوه. نو تاسو وګورئ د پلی فرسټ فارم څه دی؟ پلی دی. د پلی څه دی؟ فرسټ فارم دی پلی. فرسټ فارم خو پلی دی. صحیح شو؟ سیکنډ فارم یې څه دی؟ سیکنډ پلیډ. او تھرډ فارم یې څه دی؟ پلیډ. فرسٹ فارم میں پلے دے سیکنڈ فارم میں پلیٹ دے اور تھرڈ فارم میں پلیٹ دے. PLAYED تھرڈ فارم میں پلیٹ دے. نو اوس تاسو د اوس کم استعمال کړئ؟ وی3 استعمال کړئ. تھرڈ فارم اف ورب استعمال کړئ. نو دا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ زه به تھرڈ استعمال کوم. دے ہیو پلیڈ پی played. صحیح شو؟ they have played. څه شي؟ اوس ما سره سبجیکټ هم وشو هیز او هیو د ما هیو راواغېستو او تھرډ فارم اف ورب مې هم راواغېست پلیډ. څه شي؟ کرکټ. they have played cricket. اوس په څه ولګوم؟ ابجیکټ په ولګوم کرکټ. دا آی معنی واړه کې شو. صحیح شو؟ دا واړه کې پکار دی کرکټ. they have played cricket. دا ما سره څه شو؟ پازیټیو جمله شوه. اوس دا جمله چې زه نیګیټیو ته اړوم د نیګیټیو دپاره به څه کوم؟ د نیګیټیو دپاره به څه کوم چې تاسو ته ما په تیر کنټینیوس ټینس کې مې ویل چې تاسو به څه کوئ؟ د امدادي افعال چې کوم دي هیلپینګ ورب هیز او هیو چې کوم دي د هغې نه بعد به څه لګوئ؟ ناټ اضافه کوئ. نو دی نو څه به شي؟ they had have نه بعد څه شي؟ not. they have not played PLAYED
YED played سبا دیوسی کرکټو هغوی کرکټ نه دی کړی. د دویمې جملې دا مطلب شو. دا پازیټیو شوه او دا څه شوه نیګیټیو شوه. اوس د دې زه سوالي جملو جوړوم، د دې نه سوال جوړوم. دا دی هیو ناټ پلیډ کنه دی چې سوال جوړوم د اوس څه کوم د اوس دا هیو چې کوم دی امدادي افعال چې کوم دي دا مخکې راولئ چې کله تاسو د هر ټینس د هر جملې نه سوالیه جمله جوړوئ نو امدادي افعال چې کوم دي هیو چې کوم شو ویل هیو چې کوم شو ویل بي شل بي واز ور هیډ دا به څه جملې سرته راولئ نو زه به دا هیو سرته راولم. څه شو نو هیو دی څه شو پلیډ کرکټ. سوالی نشان به اخره کې ولګوم. د لومړۍ جملې دا مطلب شو چې هغوی کرکټ کړی دی، پازیټیو جمله شوه. د دویمې جملې دا مطلب شو چې هغوی کرکټ نه دی کړی. او درېمې جملې دا مطلب شو چې آیا هغوی کرکټ کړی دی. نو دا اوس څه پلورل جمله پرزنټ پرفیکټ ټینس مطابق جوړول. اوس ورپسې بل راځو سیکنډ اګزامپل موږ درکوو او په دې کې یو پلورل الو. څه شو اوس موږ الو لکه زه فرض کړه پښتو کې یو جمله یم چې اسلم چې کوم دی اسلم خپل بوټان پالش کړي دي. اسلم چې کوم دی اسلم خپل بوټان پالش کړي دي. زه به ولګوم اسلم بوټان پالش کړي دي. دا ما سره یو جمله ده په پښتو کې لکه پښتو کې داسې جمله وویلی شوله. دا اوس زه بدلوم according to present perfect tense. د present perfect tense مطابق زه دا جمله بدلوم. دا به څنګه بدلوم د present perfect tense مطابق دا جمله څنګه بدلوم. نو تاسو راشئ تاسو څه وایئ چونډې به څه ولګوئ سبجیکټ. څه شو سبجیکټ چې زه لګوم نو سبجیکټ ما څه دی سبجیکټ ما څه طرح اسلم دی. اسلم څه شو اسلم دی. نو اسلم اوس جمع د واحد دی. اسلم اوس ما سره کوم دی ما سره اسلم چې کوم دی دا واحد دی. نو د واحد دپاره به څه راځي سینګولر دپاره هیز. نو اسلم هیز. څه شو اوس تاسو ګورئ د پولیش چې کوم دی د تھرډ پام سره پالش کول دا یو کار دی که نه. نو پولیشډ LISHED څه شو دا ما سره third power polished دی. نو the Aslam has polished څه دی اسلم بوټان پالش کړي دي. اسلم has polished the shoes. څه شو د دې دا مطلب شو. اوس دا جمله زه اړوم څه طرف نیګیټیو طرف. دا جمله څه طرف نیګیټیو طرف دلته راشئ نیګیټیو ته چې اړوم. نو نیګیټیو دپاره موږ دا ویل چې موږ د هیر نه بعد څه لګو د نټ اضافه به کوو. د هیر نه بعد به موږ د ناټ اضافه کوو. نو دا به څه ویم اسلم has not polished the shoes. څه شو د هیلپینګ ورب نه بعد هم څه ولګوو د نټ اضافه مو کړله. تاسو هر یو جمله کې چې کله نفي جمله جوړوئ نیګیټیو نو هغې کې د هیلپینګ ورب نه بعد څه لګوئ د نټ اضافه به کوئ. به پسې زه جوړوم د دې شي سوالی جمله جوړوم. نو سوالی جملې دپاره هم تاسو ته مه وایئ چې تاسو به څه کوئ دا هیز او هیو چې کوم دي هیلپینګ ورب چې کوم دي دا به ستاسو راولئ. دا به څه شي هیز. اسلم polish the shoes.
shoes. آیا اسلم خپل بوټان پالش کړي دي؟ د دې دا مطلب شو. لاست اگزامپل در کوم او زما یقین دی چې سره به ستاسو دا کنسپټ چې کوم دی دا بیخي کلیر شي. ورته ویم چې علي او حسن روټۍ خوړلې ده. ورته ولیکه چې علي او حسن روټۍ خوړلې ده. علي او حسن روټۍ خوړلې ده. شو علي او حسن چې کوم دی روټۍ خوړلې ده. اوس دا د اړومه څه ده پرفیکټ ټینس ده. دا د انګلیش کې پرفیکټ ټینس ته اړوم. لکه ته د دې سچویشن راځي ته اوس یو خبره کوې چې علي او حسن روټۍ خوړلې ده نو ته یې په انګلیش کې څنګه وې. اوس دې دا زده کوو. نو فسټ اف آل راځي څه شي له سبجیکټ له. لومبیا ما ته وایي چې سبجیکټ ولګوه. نو سبجیکټ دلته اوس څوک دي؟ دوه دي. یو علي ما سره سبجیکټ دی بل ما سره حسن سبجیکټ دی. لومبیا به ته ولګوم علي اول ما څه دي او د او د باندې لګي اینډ حسن علي اینډ حسن څه شو؟ اوس سبجیکټ وشو. اوس جمع رااله که نه دا کسان چې کوم دي دا د یو نه سیوا شول جمع شول جمع. نو څه به ولګوم هیو به استعمال کوم. علي اینډ حسن هیو. دا مو شو. څه شو؟ دغه مو شو. اوس ما ته وایي چې تر پامه ورب استعمال کا. خوړل یو کار دی که نه. نو دلته وګوره هم دلته چونکې من سره لږ دی کم دی دلته تاسو وګورئ ایټ نه ایټ ایټ او ایټن. اوس ورته وګورئ دا ما څه چې دی فسټ پام اپ ورب دی دا ما سره سیکنډ دی او دا ما سره تھرڈ دی. فسٹ سیکنڈ تھرڈ ایٹ ایٹ ایٹن دا ما تhree palm of verb دی د وړلو. نو دلته ما څه وایي فارموله ما ته وایي ته V3 استعمال کا تھرڈ palm of verb استعمال کا. نو تھرڈ palm of verb راځه مې تھرڈ palm استعمالوم. تو شو فارمولې مطابق د سټرکچر مطابق تھرڈ palm of verb استعمالوم. نو څه به شي ایټن ایټن. اوس دا کار په څه معنی کېږي؟ نو څه به ولګوم دا هم وشو. اوس ابجکټ لګوم. نو اوس په دې شي میل Ali and Hassan have eaten the meal. So the meal. So Ali and Hassan have eaten the meal. اوس دې زه نفي جمله جوړوم نیگیټیو جمله جوړوم. نو بس تاسو هم دغه فارموله چې کوم د وختي چې کومه طریقه د هغې مطابق دې نیگیټیو جمله جوړه کړئ. نو دا به داسې شي. صحیح شو. د دې نیگیټیو جمله به داسې شي علي Hassan have not or eaten the meal. شو علي او حسن روټۍ نه ده خوړلې. د دویمې جملې دا مطلب شو. اوس د دې سوالیه جمله جوړوم. څه به هیو به دې سر له راولم هیو. نو HAVE هیو علي and Hassan eaten the meal. Have the bar Ali and Hassan. So you have the bar lale Ali موت حسن موتو ثبات شو نټو بتیو دي دا دغه څنګه دې جمله جوړو eaten the meal. the meal. So شو اوس تاسو لیدل چې دا موږ سره پرزنټ پرفیکټ ټنس او لاست ریویژن دلته په کوم
پرزنت پرفیکټ ټنس هغه ټنس دی چې په هغې کې موږ د یو موجوده یو کار ختم شوی یو کار موجوده اوس وخت کې شوی د هغې باره کې موږ خبره کوو نو موږ به څه استعمالو پرزنت پرفیکټ ټنس. لکه تاسو ته مو وویل چې احمد سکول ته تللی دی یا داسې خبره چې احمد سکول نه راغلی و صحیح شو احمد سکول نه راغلی دی. لکه بل اګزامپل چې اسدو روټۍ خوړلې ده دا مې اګزامپل دی. اسلم چای څښلی دی صحیح شو دا هم د دې یو اګزامپل دی. هغه چې کوم دی ارترول ډرامه کتلې ده دا مې د یو اګزامپل دی. دا جمله موږ په انګلیسي کې داسې پېژنو چې د یو کې به هیز او هیو یو تړپامه ورب وي پکې دا جمله دا د پہچان دی په انګلیسي کې. اوس وخت راځو پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټنس ته. نمبر 4 اوس موږ زده کوو پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټنس. نو فرسټ اف آل موږ څه زده کوو پہچان به څنګه وي موږ به څنګه پېژنو چې دا جمله چې کوم ده دا د پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټنس ده. نو لومړی راځو پہچان باره کې پېژنو چې پہچان د دې څنګه دی. شو پہچان باره کې پېژنو نو چې کله یو کار په پاسټ کې شروع شوی که 2 کاله مخکې کو 3 کاله مخکې کو 50 کاله مخکې کو ورځ مخکې کو 3 ورځې مخکې او تر اوسه تاسو پورې جاري نو چې د دغه ټنس په باره کې موږ دغه په باره کې موږ خبره کوو دا کار باره کې نو دغه لپاره موږ استعمالو پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټنس. یو کار په تېره شوې زمانه کې شروع شوی دی خو تر د نن ساعته پورې نه دی ودرېدلی لا نه دی هماغه جاري دی. نو چې دغه کار باره کې موږ خبره کوو موږ بس استعمالو پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټنس. دی په پښتو کې پہچان شو. اوس په انګلیش کې پہچان څنګه وي چې کله په یو جمله کې سبجیکټ رالی سبجیکټ خو لازم دی که نه سبجیکټ هم هر کار کوونکي سبجیکټ پکې رالی چې سبجیکټ سره بیا څه رالل هیز بین رالی صحیح شو هیز بین یا هیو بین رالی. هیز بین او هیو بین رالی ورسره دې سره پلس پسټ پام اف ورب او د هغې سره د آی ان جي اضافه پسټ پام اف ورب او د هغې سره د آی ان جي اضافه شوې وه او دې سره ابجکټ هم راغلی و او د ابجکټ نه بعد راغلی و سینس یا فار. ګورئ چې کله په یو سنټنس کې سبجیکټ راغلی و هیز بین یا هیو بین دې دواړو نه پکې یو راغلی و دواړو نه هم یو پکې راغلی و او د هغې سره پسټ پام اف ورب او د پسټ پام اف ورب سره د آی ان جي اضافه شوې وه او ابجکټ ورسره سینس او پار راغلی و نو موږ به وایو چې دا جمله څه سره تعلق ساتي پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټنس سره تعلق ساتي. د جملې تعلق د پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټنس سره دی. راځئ موږ پېژنو فرسټ اف آل دا پېژنو چې دا یاره دا هیز بین او هیو بین دا موږ سره په استعمالو. نو هیز بین یاد ساتئ چې دا هیز بین نه دی هیز بین دا موږ استعمالو د چا لپاره د سینګولر لپاره. سینګولر څه کېدلی شي د هی خبر چې زه کوم د شي خبره چې زه کوم د اټ خبره چې زه کوم صحیح شو چې د هی خبره کوم یا د شي خبره کوم یا د اټ خبره کوم د هغې لپاره به زه استعمالوم هیز بین. اوس او بیا ورپسې د څه شی دی هیو بین دپاره به زه څه استعمالوم هیو بین به زه د چا لپاره استعمالوم هیو بین چې کله خبره راشي د جمع په باره کې جمع څه کېدلی شي دی کېدلی شي صحیح شو یو کېدلی شي یو وی کېدلی شي ورسري آی هم کېدلی شي ایټسیکټرا. چې کله زه د دې الفاظو په باره کې خبر راځي د هم په باره کې مې باره کې تم باره کې او د اردو کې معنی دي
د دې لپاره به څه استعمالوم have been به استعمالوم چې کله د پلورل لپاره پلورل خبر راځي شو د پلورل خبر راځي دا بیا څه استعمالوم have been به استعمالوم او چې کله د سینګولر خبر راځي سینګولر چې کله د سینګولر خبر راځي کنه نو دا به څه استعمالوم د سینګولر لپاره به زه have been استعمالوم دا هو شو دا دغه کلیر شو اوس پس پام آی ان جی دا تاسو ته مونږ الریډي ویل چې لکه پس پام ما سره ایټ ته کنه ایټو نو تر آی ان جی دا پکې آی ان جی شو دا بالکل آسان دي هغه سمون په تیر ویډیو کې ویل دي اوس پاتې شو خبره د سنس او د پار خبره د کې ما څه دا پکې ما سره نوې ده د سنس او د پار خبره ما سره نوې ده نو موږ په سنس او پار باندې خبره کوو چې سنس په کله استعمالي او پار په کله استعمالي چې کله خبر راشي د مقرره وخت لکه مطلب د د 2 منټو د 1 ورځ د 3 ورځو د 4 ورځو د هغې لپاره موږ څه استعمالو پار به استعمالو پوه شو پار موږ استعمالو مقرره وخت لپاره د منټ د سیکنډ د ګنټې د هفتې یا د کال لپاره موږ څه استعمالو پار به استعمالو پوه شو او چې بیا او مقرره وخت په اړه کې موږ خبره کوو لکه مقرره یو مدت شو کنه یو وخت شو مقرره وخت په اړه موږ کوو لکه د سهار نه د غرمې نه د ماښام نه دې لپاره موږ څه استعمالو سنس استعمالو څه شو دې لپاره موږ سنس استعمالو پار به استعمالو موږ د هغې لپاره چې کله د منټ د 2 منټو د کال د هفتې دې خبر راشي موږ به څه استعمالو پار استعمالو او چې کله دغه باره کې خبر راشي د وخت نه لکه د سارې نه د غرمې نه د ماښامې نه د پرون نه د ابل پرون نه دا موږ څه استعمالو دې لپاره موږ سنس استعمالو اوس راځو اوس موږ یو جمله د دې مطابق د فارموله به ځان ته لیکو او دې مطابق به یو جمله څه کوو دا موږ ځان سره چینج کوو انګلیش سره په پښتو کې به لیکو بیا انګلیش سره چینج کوو اوس یو جمله کومه موږ یو جمله اړو چې هغوی د 2 غنټو لراتې منډې وهي صحیح شو هغوی د 2 غنټو لراتې منډې وهي نو دا جمله د اړوم پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس سره نو هغوی د پاره زه لګوم سبجیکټ صحیح شو د هغوی د پاره زه لګوم دی صحیح شو ما سره سبجیکټ وشو د هغوی د پاره ما دی ولګو سبجیکټ ما سره وشو اوس زه وایم هغوی نو جمع راغله دې لپاره زه څه ولګوم have been ولګوم صحیح شو they have been صحیح شو لومبی مې سبجیکټ ولګو بیا یې ماته ویل کړو چې د جمله سینګولري تاسو ته ما وښودل نو هغې دپاره موږ have لګوو چې کله پلورل راشي د هغې دپاره موږ have لګوو نو they have been بیا ماته وایي چې پسټ فارم اف ورب ولګوو پسټ فارم اف ورب ما سره رن نو دا رن سره به زه څه وکړم آی ان جی اضافه ولګوم نو running they have been running پس پام مې لګو ورسره آی ان جی مې لګو صحیح شو they have been running د څو غنټو راسي سنس او پار نو تاسو ته مایل پار موږ هله استعمالوو چې کله د وخت په اړه کې خبر راشي لکه مقرره وخت نو دې کې څه راغلي 2 غنټې نو دا به څه ولیکم for 2 hours صحیح شو اوس جمله ما سره کنورټ شوه د سټرکچر مطابق د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس چې کوم سټرکچر د هغې مطابق ما سره جمله کنورټ شوه اوس په دا نیګیټیو څنګه اړو نو دی صحیح شو دا چې موږ نیګیټیو اړو نو موږ ورته ولګو د دې هیو د بعد به ناټ ولګو نو دا ولیکم چې دی have not been running for 2 hours دا مطلب شو چې دا 2 غنټو لراتې منډې نه وهي اوس دینه څه جوړوم دینه اوس انټراکټیو جمله جوړوم سوالیه جمله جوړوم نو چې دینه موږ سوالیه جمله جوړو موږ تاسو ته ویلي چې موږ به دا چې کوم دی دا have چې کوم دی دا به ستاسو راوړو نو have they
have they been running for 2 hours. دا دې شو دا دې سوالیه جمله شو. سوالیه جمله کې ما هیو مخکې راوسته پازیټیو نه او نور ټول اقا جمله ولیکله. اوس دا یو بل اگزامپل درلو پر اگزامپل باندې تاسو پوي کوو. لکه زه ویم چې نن د سهار نه راپنیسته باران وریږي. आज सुबह से बारिश हो रही है. नन د سهار نه باران وریږي. نن د سهار نه باران وریږي. لکه سهار نه باران شروع شوی د اوسه پورې او درېدلی لا نه دی. ته شو جاري شو که نه دا پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس شو. نو نن دپاره موږ څه ولګوو؟ نن دپاره څه شو؟ आज सुबह से बारिश हो रही है. دا دی اردو ټرانسلیشن شو. نو دې دپاره څه ولګوم؟ 8 په ولګوم. 8 تاسو ما اول دو کې څه ویل چې کله د 8 شي دې باره کې خبره دې به څه لګوم؟ زه به لګوم has been. څه شو؟ زه به ولګوم has been. سبجیکټ هم شو has been هم شو. بیا ما څه وایي؟ پشپامه فرب راوړه. نو پشپامه فرب ما څه دي؟ rain څه شو؟ RAIN څه شو؟ او ورسره ING دا پاوکه raining NING دا مې ورسره وکړه. بیا ما څه وایي چې ما لکه دې کې خو ما سره دا رننګ شو که نه نو it had been running دا دې پر کې جمله وشوه. نو اوس د پار او سین خبر راغلی. نو دویم چې د سهار نه که نه نو سهار دپاره به څه ولګوم؟ سینس. دیم نن د سهار نه باران وریږي. نو نن د سهار نه نو سینس this morning زه به سینس استعمال کړم او د سهار دپاره چې morning سینس the morning this morning. اوس دا جمله واړوئ څه ته؟ دا جمله واړوئ نیګیټیو جملې ته. نو it has not د has نه بعد به څه ولګي؟ has not been څه شو؟ been raining since this morning. څه شو؟ نور به جمله ولیکئ. او چې کله د دې جملې تاسو جوړوئ د دې جملې تاسو نیګیټیو انټراګیټیو جمله جوړوئ، سوالیه جمله جوړوئ. سوالیه جملې نه به تاسو څه کوئ؟ سوالیه جملې دپاره به تاسو کوئ چې دنه به څه هیز د دې جملې نه د دې پارټ نمبر هیز مخکې راولئ. هیز چې راوستو نو بیا به څه ولګئ؟ 8 په پسې یې ولګوئ. 8 been it has been شو په سوالیه کې. been raining since this morning آیا سهار نه باران وریږي؟ this morning به پکې بیا ولګوئ. دا دې دغه شو. اوس راځو او اوس یو لاست اگزامپل درکوو او زما خو امید تاسو سره به دې اگزامپل نه بعد بلکل تاسو په دې باندې پوه شئ. لکه پرته تاسو له بل اگزامپل درکوم که نه زه ویم چې نایله یو جینۍ ده. پوه شو؟ نایله د 3 غنټو رات څه شی دی؟ برتن ایندي. نایله د 3 غنټو لګیا ده. یو برتن یې راغیستی دی، یو لوښی راغیستی چې هغه ایندي. پوه شو؟ نایله د 3 غنټو نه برتن ایندي. برتن ویندي. پوه شو؟ نایله 3 غنټو د لاندې برتن ویندي. اوس راځئ اوس دا جمله کنورټ کوو. ما څه وایي چې ته ولګوه سبجیکټ. کارکوونکي په دې جمله کې څوک ته؟ اوس خپل سوچ وکړه. سبجیکټ راواله. سبجیکټ یې راواخله. ما چې سبجیکټ راواخیست نایله. پوه شو؟ اوس ما ته وایي چې دا جمله پازیټیو وي د سینګولر وي
نو تاسو ولګوه هیز ولګوه هیز بین او کو پلورلی نو بیا هی ولګوه نو نایله ما سره واحد د کو جمع واحد نو دا به څه ولګوم هیز بین به ولګوم دا مو شو شو هیز بین اوس په څه ولګوم ما ته وایي چې پسټ فارم ورب ولګوه نو پسټ فارم څه دی واش او آی ان جي دا پچې ورته وشي نو واش انګ صحیح شو واشنګ شو اوس ما ته وایي چې ابجیکټ ولګو په چا باندې کار کېږي نو چیرې په دې برتن باندې کېږي که نه نو برتن څه وایي ته یوټینسلز صحیح شو نایلا هیز بین واشنګ the utensils utensils غالبا دا قانون سپیلنګ دی که څه مسټیک شوي د هغې معذرت کوو بخښنه غواړو پار د څونه وخت نه اوس په دې کې څه خبر راغلی ده د مقرره وخت خبر راغلی ده 3 غنټو د لاتې نو څه به ولیکو پر 3 hours 3 hour نایلا لګیا د 3 غنټو د لاتې دي لوښه ایندي ها برتن ایندي اوس دا چې کله موږ نیګیټیو تاړو نو نیګیټیو لپاره موږ څه لګو نایلا has not been نټ دا په پکې وشي که نه د هیز او د هیو نه بعد در نټې دا پکېږي been washing the clothes the utensils for 3 hours صحیح شو اوس د دې نه داسې ټولم سوالیه جوړم پازیټیو شوه نیګیټیو شوه اوس سوالیه به څه پار څه ولګوم هیز به ترې مخکې راشي چې هیز ترې مخکې راشي نو څه به شي هیز نایلا هیز به ترې مخکې راوته پاره جملې نه بیا مې نایلا ولګو بین washing the utensils for 3 hours دا مسله د دې پازیټیو او نیګیټیو شوه اوس تاسو زه یو جمله لیکم دا یو پازیټیو نیګیټیو تاسو جوړه کوئ لکه ما سره جمله ده که نه دا به تاسو یو قسم له هومورک شي they have been playing cricket since morning د جمله به تاسو نیګیټیو هم جوړه کوئ او سوالیه هم جوړه کوئ د پریزنټ ټینس او د هغې مختلف قسمه ټایپس اوس دا ویډیو زموږ وشوه دا د ټینس پارټ 1 و دې پسې به ټینس پارټ 2 ټینس پارټ 3 دا به پسې هم راځي نو تاسو دا په یو کې پارټ 2 کې اوس موږ پاسټ سټډي کوو او په پارټ 3 کې موږ فیوچر سټډي کوو د دې نه بعد بیا موږ یو کمپلیټ ویډیو صرف په دې ټینس او د هیلپینګ ورب بدلېدو چې دا کوم معنا بدلېږي په دغه باندې موږ ویډیو راوړو